د ملي غږ راډیو د یوټیوب قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. فضل حق هادي یم، راغلی یم دهلې ته. لکه څنګه چې د دهلې بانډ ډېر مشهوره دی، د کندهار او د نورو ځینو ولسوالیو او ولایتونو څخه ډېر میلهوال دلته راځي. د میلې ځای ښه خوندور دی او پارچاونه دي. دغه پارچاونه یو ډول ښکلا لري چې د میلهوالو نظر یې ځان ته جلب کړی دی. قدرمنو لیدونکو، د میلهوالو سره به مرکې کوو، د دوی سره به غږیږو، د دوی پر میلو غږیږو، پر امنیت به غږیږو، د دې بانډ پر اهمیت هم غږیږو. راځو قدرمنو دوستانو، دلته ځوان ولاړ دی، د ده سره به څو خبرې وکړو. ستړي مه شئ. جوړ په خیر. څنګه ښه په خیر خیرات دی. ډېره مننه. ژوندي دي یاست، راغلي یاست میلې ته؟ نو والله دغه وبله پرون مازدیګر راغلي او بس برایي شپه موندلې وه نه، دهلې د پارچاوو پر غاړه باندې دهلې ناست، خورا ښه عشقي هوا ده او ښه زورورې اوبه دي. خدای پاک بس د مسلمانانو په نصیب کړی. ژوندي دي یاست؟ نو نوم مو څه شی دی؟ ما نوم حاجي لال محمد. ښه حاجي لال محمد جانه، نو کیمرې ته به مخ راواړی چې ښه لیدونکي دې وګوري او ودې ویني. ښه څه وخت راغلي یاست؟ پرون ماپښین راغلي. پرون ماپښین راغلي یاست؟ 4 بجې شاوخوا تقریبا دا شاوخوا راغلي. ښه نو شپه مو دهلې کړې ده د ملګرو سره، دا خیمه نو ستاسو ده؟ بله و ده د ملګرو ده، د ځوانانو ده، د یارانو اشنایان دي راغلي دي په طب جلاوا کې نه. ښه څو نفره راغلي یاست؟ د ټولو همدغه ځای خوښ و او که نه یوازې ستا خوښ و دا ځای چې رالاست او دلته مو خیمه ودروله؟ ټولو په انشپاک باندې دی ول، دا ځای ډېر زورور لوړ ځای دی نه. ښه ځکه مثال د اوبو څه چاپ دی دا خلکو یارانو خوښ کړي، بالا موږ هم سره انتخاب کړي. دا چې دا خو د پرچاوو شروع ده، یعنې هغه د پرچاوو مرکزي ځای دی. هاخواته نور ځایونه هم سته دغه پرچاوو په اوږدو کې، هغه ځایونه منظرې ښه دي او که د دغه ځای منظره ښه ده؟ صرف خو د دغه اوبو سره خو یو سپکه خطره تړلې ده چې سړی نږدې ورته ولاړ یې یو سړی ورګیل شي، نه که بې اوبازه خلک شته، بې ترتیبه خلک شته، وروره بې پروا خلک شته، باید یو سړی د ځان نه څه پروا ولري. ښه یعنې دلته اوبه ځوانان یې اوبه وړي دي؟ ډېرې وړي دي، ډېر چې زموږ بند شوی دی چې د عمل په ښو بد پیدلي، خو ډېر خلک یې وړي. ښه نو څه کول پکار دی د ځان ساتنې په خاطر، یا هم د دې د خاطره چې اوبه مو یونه سي؟ بالا خو موږ د اوبو څه لري، نو موږ اوبو ته داسې بېچاچې نه کوو چې ورسو یا په ګډ شو یا مثال په ډبره ودرېږو عکس واخلو، نو موږ د اوبو څه لري ولاړ یو. دا اوبه خو ورور توپان اوبه دي، بالا د پسرلي به اوبه دي، زورورې اوبه دي. دا چې اوس ځایه سي په دا افغانستان کې، دا به د ګر افغانستان ګلې ګلزار سي. دا اوبه اوس بیا معنا روانې دي، ډېرې پیسې مثال دهلې ته راووتلې، خلکو په خپل درد ووالې ویې خوړلې. باید حکومت دغه ترتیب وکړي، دلته یو ښه پارکونه جوړ کړي، دا خلک پارکو ته وځي، دا د حکومت ته په مثال بودیجه سي او دغه اوبه ځایه سي ونیول سي، پرچاونه ورته لوړ سي، دغه افغانستان کندهار به بیا د ګلې ګلزار سي. ښه یعنې ته وایې چې دلته یو ښه داسې مرکزي پارک جوړ سي، داسې د ولایت په سطح یا د زون په سطح، که څه هم دلته ښه د پارک ځای هم ورته برابر دی. او بله خبره دا چې ته پارچاونه باید لوړ سي تر څو دلته اوبه ډېرې ودرېږي، که څه هم اوس پارچاونه کښته دي. اوس چې اوبه ډېرې ودرېږي، دا اوبه چې اوس مثال دا پارچاو بند سي، پارچاو اوبه خلاص سي، دا دهلې اوبه یوه میاشت مکمله کار نه کوي په رودو په واله کې، او دا چې اوس بند سي، دا پارچاونه لوړ سي، دا سر کال به موږ اوبه لرو نه. ښه موږ به په جیب خپل کندهار کې شالۍ ولرو، وریجې به ولرو او پاته سو په دا لږ اوبو. خو دا خو چې اوس روان دي دا ډېرې بې معنا روان دي، دا نه سړی په کښ لګوي نه په کرونده لګوي، دا په رود کې روان دي. وجې د ایران ښار ته درېږي، ځي مخ پر ایران، دا موږ ته په درد نه وي دا اوبه. دا چې اوس مثال ځایه وای، پرچاونه ورته جوړ شوي وای، دا به ډېر ښه وای. ښه ډېره مننه. دا چې شپه مو دهلې شوې ده، ملګري دهلې بانډار مو کړی دی، مجلس مو کړی دی، یعنې ټوله شپه ویښ وس او که بیده هم سواس؟ بله ځینې ځوانان بیده وه، ځینې ځوانان ناست ول. نو بله خو دا میلې شپه وه، میله خو داسې نه ده، پاټکل نه کښې وځي، څوک به پرې وځي، څوک به کښېني، څوک به بانډار کوي، څوک به چکه کوي نه. ښه نو چکر ډېره شروع وه او که نه د خولې بانډار ډېر شروع، که څه ځوانان اوس ډېر د خولې بانډار کوي؟ بله خو موږ ډېری وو، نه کاسې 10 کاسه وو تقریبا، ځینې چکه کوله، ځینې مثال د خولې بانډار کوي،
دوه درې بیده وه واجب د بېرته په شپې په نیمایي کې راولاړ شوله چکې ته کښېناسته نو دا خو میله ده په میله پسې سړی ولاړ شي چې خوب کوي نو کور جوړ شي هلته که راځي په کوټه کې بیده شي نورې څو شپې لیدلې کوئ والله نن د جمعې مبارکې ورځ ده نو ماپښین د خیره منیت دی چې ولاړ شو خپلو کورو ته خپلو خواریو زندګۍ پسې ووځو دا د اختر له سمه ده نن نه واجب اورېدله بله اختر خلاص دی بیا به که کتل بله جمعه به ګورو که خدای کول بې له خدای امنیت څنګه دی تاسو شپه دلې وکړله که څه هم د جمعې په شپه راغلي یاست نو امنیت داسې دی چې کس په کس غرض نشته واجب ده هېڅ شی نشته نه تکلیف شته نه مثال بل زور نه زیاتی شته نه الله خو هغه خپل شریعت په چوکاټ کې چې ولاړ شو نه موږ ته څوک طالبان لري داسې نه بحث راته کوي نه بل راته درېږي ځکه دوی وره کې ناخوښه جمعې وایي چې له مې ناخوښه دی هغه موږ نه کوو یو چکه ده هغه دوی بحث نه کوي هغه یو چکه کوو بل شی نه کوو مزاحمت څوک نه درته کوي یا درته راسي ولې چکه کوئ یا څوک ته چکه خو نه دی راته راغلی دا ځینې خلک مو ولیده چې دریا ټکوله طالبان راله دریا نه یوړه ښه ژوندي دي یاست لال محمد جان په وروستۍ کې د پیغام څه دی ټوکه راته وایه پیغام راته وایه او که نه یوه ښه نامي زمزمه راته کوي والله که نه اوس څنګه درته ووایم ټوکه درته ووایم زمزمه درته وکړم زما پر ځای بیا دا زما انډیوال احمد یو زمزمه درته وکړي ځکه زما زمزمه نه دی زده احمد جان به هم زمزمه وکړي مرکه به هم ورسره وکړو خو ته اوس یو څه به راته وایه خاطره به راته وایه جالبه خندونکې خاطره راته ووایه که نه یو ښه نامي زمزمه راته وکړه او که نه یو ښایسته ټوکه راته وایه او یا هم یو ښه پیغام وړاندې کړي ټوکه درته وایم نو ته ورته زه په یاد کړم ټوکه څنګه تجربه پر ما راغلې ده یا مثال ټوکه خاطره چې یو ځای تللی مثلا موټر بند شوی دی یا د ملګرو میلهوالو سره تللي یاست نه یا د ونې خوښ یا جنجال منځ ته راغلی یا مثلا د ګاز پاته شوی یا دیګ بخار پاته شوی یا موټر پنچر شوی شپه مو یو ځای پاته شوي یاست خاطره والله کوم په یادېږي یا ښکار ته تللي یاست ښکار ته یو وخت تللی وو ځکه مثال ډېر په غټ ویاړ سره ولاړو چې موږ به داسې زرکې ولو دا رقم به پسونه ولو دا رقم یو کار و کتار وکړو هغه چې یاران غره ته پورته شوله چې کتله نیمه شپه وه چې راتاس شوله ګور ته خوب ورکړي بارول درځي چې زه نن زرکې وو پسونه نشته نه داسې خاطره نه راباندې راغلې یو کوچنۍ زمزمه به دغه درته وکړي احمد جان که څه هم دولت ښکار بند کړی دی نو تاسو چې کله ښکار کوئ یا د ښکار دپاره تاسو کوم امانیت درته جوړ نه سو یا هغه موږ وو د بورې خوا ته ولاړولو چې مثال په کلات پورې مربوط لري نه یو ولسوالي بورې خوا ته ولاړولو په کلات پورې مربوط لري یو غار دی دا غار زرکان لري خیر خو بیا موږ ته څوک نه دي درېدلي خو بند دی موږ ته څوک نه دي درېدلي خو بېرته موږ رالو نه مو ښکار وکړي نه مو شی وکړي نه بېرته مو د کوره ځان راورسوي ځینې ملګرو له مسخرې راباندې کولې چې دا زرکې مثال یو غټ کپسه ته واچوي داسې نه چې پر یو بله دسه ولاړې شي موږ ول زرکې کمه چې ورته په زرکې پسې نواز کړي ښه ژوندي دي اصلا محمد جانه بس ژوندی اوسې خیر اوسې ژوندي دي یاست نو دی خو نو دی احمد جان ښه احمد جان دلته را نږدې څه یاره دغسې ودرېږه ګوره دا کمرې ته داسې ګوره داسې ښه دغسې داسې کمربسته ودرېږه هو داسې کمربسته ودرېږه ښه نو احمد جان میلې ته راغلی والله میلې ته راغلو ښه نو دغه د پرچاوو سیمه دې ډېره خوښه ده والله دا ځای ښه خوند کوي ځینې ځوانان تللي وو شمال ته و داسې مثلا غزني و داسې ځه پسې نورستان و مزار شریف داسې ځه نو بامیان موږ خپله ښه ښکار کړو هغه واورې وې خونه وه نه پر ګرد انډیوالانو ښه ښکار به پاتې شو بیا په لې اختر داسې د مزارې خوا ته ولاړ کله چې دغه ځوانان ځي و شمال ته ممکن تاسو هم تللي یاست بعضې ځوانان داسې دي چې هلته بس بالا مسخرې کوي مزاحمت کوي خلکو ته د هماغه سیمو ولایتو خلکو ته کوم د داسې خلکو سره مخ شوي یاست هو د داسې نو ډېرو سره مخ شوي بیخي د ډېرو سره مخ شوي سره چې په خلاص نو موږ بس چا ته مزاحمت دا اوس انشاءالله نه دی کړی چا ځای مو شپه کړې د هغه ډېره څه خوشحاله دي ښه بیخي ډېره څه خوشحالي بیا لمرونه مو څه زنګونه هم راویي او انشاءالله انډیوالان مو دي نو په راتلونکي بیا د خیر ورزو په ژوند تا خو به مزاحمت چا ته یا انشاءالله دا اوس داسې شوخ معلومېږي
یا رنګ د آرام دی ښه و رنګ ماشاءالله د آرام سړي ښه نو د لال محمد دوی سره راغلي یاست و د لال محمد سره راغلي دغه مو انډیوالان دي خیمې مو درولي دي یوه شپه مو وکړله باران هم در باندې اوس باران خو نو دا خو نو سره تړلی خیمه میمه لانده چې یا انشاءالله هوا سمه ده ښه دننه ګرمي لا ده ښه دغه پارک ته تاسې یعنې پارک نه البته دالې پرچاوو ته راځئ صحیح که دلته داسې یو ښایسته پارک جوړ سي چې خوندور پارک چې راسې وروره ښه ښایسته چمنۍ وروره هر څه برابر وي رستورانتونه پکښې کې وي نه او دا خو نو بیا افغانانو ته ډېره خوشحالي ده چې دا لري سرج په خلاص چې اوس څه لځي بره 200 انسانان لځي و یا د امنیت هم سم دی هر څه هم شته اوبه هم ځي نو په راتلونکي بیا چې بلې خوا ته ځي باره وایي دالې ته ځو ښه و انشاءالله بیا نو دا چې د لال محمد څخه موږ ځینې پوښتنې وکړلې ستاسې بیا هم وکړم ځینې کسان بیا وایي که چیرې دغه د دالې پرچاوونه لږ لوړ سي وایي اوبه داسې سړک ته ځي که چیرې د سړک خوا ته هم دیوال ورته ووهل سي ستاسې نظر نو داسې دی چې د پرچاو څه لوړ سي او دالۍ څو سره پاکه سي بیا نو انشاءالله ډېر اوبه راګرځي د کلو اوبه راګرځي سر چې په خلاص داله یعنې مابینځ د دالې باید پاک سي او د دالې مابینځ باید یو څه پاک سي دا پاکېدای سي امکان شته ولې نه ما ته هر څه اسانه دي یعنې ته وایې دلته اوس په داله کې لوښي لوښي او خټې پرتې دي لوښي ټکټران موټران انسانان هر څه شته باید موږ په دغه پاک نه هدف مې دا نه دی هدف مې دا دی چې د دالې په د مابینځ کې اوس دونه خټې راغلي دي چې باید پاکې سي و ډېرې دي په خرجي سر چې په خلاص موږ په دغه څه باید پاکې سي دا اوس دا دونه اوبه روانې دي دا باید افسره وګرځېږي ښه و باید چې دغه پارچاو 1 متر پورته سي بیخي د ډېرې اوبه راګرځي ډېرې اوبه راګرځي ښه زه ډېره مننه نو امنیت څنګه دی امنیت بیخي شکر دی بچې ده ښه امنیت سم دی مزاحمت نشته نه چې چاته مزاحمت نه کوي بل څوک نه ورته کوي ښه نو دغه دی بله خبره دا چې زیاتره ځوانان په دغه اوبو کې لمبېږي یا د اوس خو نه لمبېږي دا خو له دا چې ځان سره بې پروایي ده و دا چې دي بارجې وړي پسې نه ډېره مننه اوس د ویل زمزمه کوو او نو ته زمزمه راته کوې که څنګه ځای ته خو نه راځي ښه نو ټوکه راته وایه ښه ژوندي دي یاست ژوندي دي یاست کار خدمت خو به نه ژوندي دي یاست خیر اوسئ قدرمنو لیدونکو نورو مېلمهوالو پورې هم ځو د دوی سره مرکې کوو تاسو زموږ سره اوسئ قدرمنو لیدونکو راځو دلته څو ځوانان ناست دي د دوی سره مجلس کوو د دوی سره بانډار کوو د زړه خواله به ورسره کوو د میلې اړوند ورسره غږېږو د امنیت اړوند ورسره غږېږو د دې میله ځای اړوند ورسره غږېږو تاسو راسئ د دوی سره به مجلس وکړو زمزمې به هم راته ووایي خاطرې به هم راته ووایي راځئ ستړي مه سئ ستړي مه سئ ستړي مه سئ نو دغه ځوان مې ترڅنګ دی اول به د ده سره مرکه وکړو د ده سره به وغږېږو بیا نو دغه ځوان دی دغسې بره به نو ځو مخ ته ځکه ډېر ځوانان دي ماشاءالله هلته چکه شروع ده دلته د خولې بانډار شروع دی ښه نو خدای دې راوله ستړي مه سئ ښه په خیر خیرات دې جوړ راغی ډېره مننه ستا نوم څه شي دی نوم عبدالوارث دی عبدالوارث جانه د کومه ځای څخه راغلی د دامان ولسوالۍ څخه ښه د دامان ولسوالۍ څخه راغلی دامان ولسوالۍ څخه پرون مقصد راغلی او ماشاءالله دویم شپه دلته تېره کړې ده ښه د دامان ولسوالۍ څخه تر دې ځایه پورې راغلي یاست او شپه دلته تېروئ په دامان ولسوالۍ کې داسې میله ځای نشته دامان ولسوالۍ کې داسې ځای نشته چې اوس موږ تفریح دپاره ووځو بس داسې یو ځای شته چې اوس معنی داسې خاص ځای نشته چې اوس موږ دغه صحراوي شته مګر داسې د میلې ځای نشته چې اوس یې اوبه وي شینګیا وي شی ورسره راوځو خلک څوک نه ورته راوځي نو شی نشته یوازې خوند نه کوي چې ښه یعنې په دامان ولسوالۍ کې داسې یو ملي پارک یا داسې یو د دولت لخوا څخه یو غټ پارک هم نه دی جوړ شوی یا هېڅ شی نه دی جوړ شوی باید هغه درشتونه چې مځکې د خلکو دي کرلي دي بل داسې تفریح ځای نه دی جوړ شوی نو د اوسېدونکو خوښه نه ده او که اوسېدونکي ورته ویلي نه دي او که نه دولت ورته پام نه دی په مخته نه ځي په میله نه ځي مخته د صحرا خلک دي باید هغه مځکه د بل کار نه لري میلې او دا خوش نه دي نه وتلی بس ویې بس بس مځکه یې په سوچ کې ګرد عمر بس کښت دي اوبه غواړي او پلانکۍ غواړي ژوند نه تېرېږي ښه وارث جانه که چیرې ستا د کور اوبه غلته داسې یو ځای جوړ سي نو ته څه فکر کوې ته نه وځې
ولې نه وځم چې جوړ شي نو چې نه جوړ شوی مجبور یې لرې ځایو ته به ځې د الله د بابا صاحب د ارغنداو دي هغسې ډېر ځایونه شته چې ووځه نو زیاتره ځوانان زیاتره د کندهار اوسېدونکي یا د نورو ولایتو خلک دلته راځي او راغلي هم دي نو د نورو ولایتو خلک تا دلته لیدلي دي راغلي دي ډېر راغلي دي رقم خلک شته اوس تازه راغله دا د شاته نه چې رقم خلک د کومه ځای څخه دوی راغلي دي ځای نه دي معلوم خو داسې اوس تازه شیان یې د لهجې څخه یې معلومېږي و داسې شټیلو دغه جلا دی ژوندي دي یاست نو شپه مو دلې تېره کړله داسې معلومېږي لکه تاسو چې خیمه سره غورځولي و بعد داسې څه کمزوره خیمه اوبه یې تویولې نو اوس مې سره ټوله کړه باره نو د لمر ته کښېنستلو برای ماښام خوب وکړي که نه بس پر 4 بجې بیده شو داسې څه خوب مو وکړي ډېر مو نه دی کړی یو ساعت نیم ساعت بس سهار دپاره مې امادګي نیول چې د ورځې بیدې بیا میله نشي کولی نو لیدونکو ته څه شي وایه زمزمه ورته کوې زمزمه نه زما نه دي زده نو د نور ملګري بیا وکړې ښه نور ملګري ته یې هم وکړه ښه دی نه دی مې زده نو چې زده مې ځه یو دانه ټوکه ووایه ټوکه ځه خاطره ووایه خاطره به نو پر ما نه راغلې زه تر اوسه کشر یم دا څه وایه داسې خاطره ووایه چې مثلا میلې ته نورو ځایو ته هم تللی ډېر داسې بس چې هره معلوم مې په کندهار ښار کې انشاءالله هغه ګورو ته ځایو ته تللي و نو د هغه اختر یو هفته و یوه نیمه هفته ده بس ګرځو نو د هغه میله ځایه داسې جالبه خاطره ته چې تا ته ډېره خندونکې جالبه خاطره نو بس دلته زموږ سره یو دی موټر یې چلوي نو موټر یې به کار نه کوي چې یو بس غږ پر وکړي وایي در لیشی دی بس بریکان وایي وایي کمه دی به دا رقم دی موټر چلی یعنې موټر په احتیاط چلی که نه احتیاط زده هم نه دی بس یو څوک غږ پر وکړي دی بس بریک وایي کمه دی شي ښه نو موټر ولې په لاس ورکوي نو باید چې زده یې هغه یې وچلوي خو نه ورکوي په لاس نه زړه کېږي چې معنا یعنې موټر د ده دی و د ده دی بس په لاس یې نه ورکوي نو بیا ولې ورسره راځئ موږ بیا په جلا په شخصي موټر کې راځو موټر یې خوراکه یوازې پرېږدي دی بیا نور ملګري ورسره یې دی بیا ډریوران ورسره یې مګر دی په لاس نه ورکوي معنا دی چلی وایي تیل ډېر خوري داسې نه شیدان یې کړي یا شیدان نه په شل 25 کې را روان بیا نو صحیح دی نو چې داسې احتیاط کوي بیا صحیح دی نو ژوندي دی یاست عبدالوارث جانه مننه کور ودان ژوندي دی یاست نو ته هم ستړي مه سې څنګه یاست خیر و خیرات دی جوړ وغه شي خیرات په خیر بیخي شکر دی د الله فضل د خیرونه یوسه نو ستانم چې شي دی لیدونکو ته ځان معرفي که ما نوم برکت الله سیلاب دی دا مرګري ګرز ما ورونه پکښې دي دا کا زامن پکښې دي نو ډېر خوشحاله یو چې موږ دوی سره یو ځای سوي ځکه چې دا پارچاونه را میله سوي دي یاران یې څوک راځي ښه ساعت تېري څوک شپې تېروي څوک د لې اوس را روان دي څوک مازدیګر ته راځي نو خلک دي د لرې لرې علاقو سره روان څوک د بولدکه سره روان څوک د امان ولسوالۍ سره روان دي څوک د ارغنداو سره روان نو دا د لرې لرې ځایونو سره ځکه چې اختر هم دی د اختر شپې دي د اخري جمعه ده یاران ډېر خوشحاله دي نو ځکه چې د پرچاوو دې ته راځي ډېر خوشني نه ښکاره کوي او خوشحالي ښکاره کوي ډېره زیاته مننه لږ به ورنږدې سم بیخي سره لرې نو ستا نوم راسیرس برکت الله سیلاب ښاغلي سیلاب صاحب دا چې پرچاونه نه یې راغلي پرچاونه نه یې راوښتي هم دغونه ډېر مینوال یې مینوال خو اصلي کې ځکه شینګیا ته ورځي چې اوبه را پرچاو سوي اوبو ته ډېر راځي او موسم چې سمې کې لمبېږي هم ښه خوند هم کوي او چې دا رقم نه وي بیا مینوال ځي عینومین ته ځي په یخ کې ریګ ته ځي نو دا علاقې چې دی دغه موسم چې سم دی بس دا اوبو دې ته ځان رسي ډېر خوشحالي ښه خوند ورکوي یاران دوستان سره یو ځای چا ډوډۍ د لې خوړلې چا پاخه شیان اخیستي ډېر خوشحاله وي ځو میلې ته پرچاوو ته ځو ښه اوبه دي ښه ترتیب هر څه یاران دي دا ځای سره ځان رسي نو ښه خوند کوي نه یاران سره ناست دي نه دي څوک چکه کوي څوک ورکې کوي څوک اشپزي اخته دي نو ډېر خوشحاله ښه خوند هم کوي ته هم د دامان د ولسوالۍ څخه راغلی د دامان ولسوالۍ څخه راغلی یم خو دا مې دا کا زامن دي زه سهار رالم دوی ځکه چې شپه یې تېره کړې وه ما غوښته چې زه د دوی سره هم شپه وکړم هغه ناوخته سو بیا مې سهار ځان ورته راورسوي ښه خوند کوي سره یو ځای سه دوستان دي خوشحاله کېږي د چې شپه دلته تېره کړې ښه خوند کوي او که نه د سهار د خوا بیا وروسته راسې دلته کومه میله ښه خوندوره میله یې دا خو یاران دي اوس نو ښه یاران دي شپه ښه خوند کوي ولې ځکه چې وایي هغه د پرچاوو ته تللي وو هلته مې شپه وکړه
ښه خوند یې وکړي وینې طبیعت مې سم سو یاران خوشحاله سوه څوک ورکې کوي څوک چکه کوي بانډار کوي نو دا خو ښه خوند کوي د جمعې شپه خو نو ځکه چې د کندهار مینهوال چې دی هغه خو شپه که کور وي که بېبامې شپه نو ښه خوند کوي چې د یارانو سره یې ښه یاران وي ژوندي دي یاست څنګه دی امنیت مزاحمت خلکو ته ستا نسته څنګه دی امنیت ماشاءالله ښه دی کاره خواته ولاړ سې طبیعت یې نه وي خراب مثال غله نسته ډېر ښه امنیت یې پراره خوا که په شپه ولاړ که په ورځ وراسې ډېر ښه خوند کوي پخوا نو رقم نه دی اوس ښه حالات دي ښه موسم دی ښه دغه سم دی امنیت ښه بېغمه مثلا ښه ډېره مننه که څه هم دغه پوښتنه ما د ځینو نورو دوستانو څخه هم کړې دي بیا ستاسو څخه هم کوم که چیرې د دغه پارچاوو یا د دهلې پر علاقه باندې ښه داسې غټ غټ پارکونه جوړ سي یو غټ پارک جوړ سي څنګه دی مفید تمامیږي که نه د دولت لخوا چې جوړ سي خو جوړ سي ډېر ښه خوند کوي باره هغه نه دی وایي یو ټک دوه نښانه څوک باره پارچاو سو باره نو دوه دغه سو څوک پارک ته راځي پارک سوم پرچاونه سوه نو چې جوړ سي دا خو ډېر ښه خبره ده ښه خوند کوي مینهوال باره ډېرېږي ساعت یې تېرېږي پارک یې څوک پارک ته ځي څوک دغه ته ځي پرچاوو ته ځي ځکه چې ډېر ښه خوند کوي چې جوړ سي چې اوس خو ډېر ښه دی ډېره مننه او رښتیا که دربونه دوستانو که چیرې پرچاونه یي یا نه یي کله چې پارک جوړ سي زیاتره میلهوال خاصا خاصا د دغه پارک دپاره دلته راځي شپې کوي ځکه اوس امنیت ښه دی امنیت سم دی مزاحمت نسته خلکو ته خلکو سره ویره نسته نه د غله د خوا څخه نه د داسې نورو پیښو څخه چې دوی وبېرېږي امنیت سم دی دا د ځینې دوستان دا دي راغلي دي ما د دوی سره مرکې وکړې او ځینې دا دي اوس هم وینو چې خیمې لا هم ولاړې دي او ځینې کسان بیخي شپې دلته کړي دي دلته د یو دغه والا سره ومه بورګي والا بورګي پخوله به ان شاء الله هغه ته مرزه مرکې ورسره کوم بحث ورسره کوم مجلس ورسره کوم دی د اختر پر وشته راغلی و در اوس پورې ولاړ دي یعنی دا د شانیت څخه معلومیږي ډیره مننه سیلاب صاحب زمت زمراته کې خاطره راته وای ټوکر راته وای خاطره مې دا ده چې زه غوښته مې د ورور سره مې زنګ والی چې ورته راسم نه دی وختي د جمعې شپه ده ځکه چې موږ بانډار کوو دیو موږ زو د عالیه ته لږ ځان وختي راورسو هغه چې زه د بولدکه سره روان سو یو شپږ موټر کوم چینج سوي نه دی یار یو موټر ته وخت دلته وبد بیا دې ته نیم ساعت یو ساعت ودرېدو هغه به نو بیا به بل موټر ځکه چې زه میلې ته مې ځان هم نه راورسوي اخري کور ته یو ولس وکړ دولس بجې را لمره مې شي د لاس نه کېدی نو دا زما خاطره ده بیا مې ځکه چې ځان مې د شپې نور ته راورسوي د ورځې مې ځان ورسوي د خپل ورونو د خپل د اکا زامن مینوالو سره مې ځان دغه دا دی و مرګرتیا مې ورسره وکړ ځکه دیم خوشاله سوم زم خوشاله سوم دا پرچاونه مې ولیده ښه مې طبیعت سم سو ډېر ښه دی اوس ښه خوند کوي ورسره ژوندي دی اوس وارث جانه ولې ولاړېږې اوس تاودی به د لاس زور سره و چې کوم یو ډېر تکړه دی ځکه چې د لاس زور خو نو اوس دی ته د یارانو باندې دغسې بیا به زور دغسې هر یو غواړي چې وښودم تاودی د لاس زور نه وي یا د لاس زور نه وراره و اکا اوس نو څنګه ته زور خو صحیح دی نو اوس به بره معلوم سي چې اوس وراره په لاس په زور کې تکړه دی او که نه اکا مالا خو نه دی ښه چې معلوم یې کې باره خامخا سړي ته زړه لږېږي ښه سمه ده نو خیر بیا غواړو ته څنګه یې دا خو هغه خلاصه که زه به ځان ورته اماده کړم اماده بله نو لمانځه ته به لګېږي دې سره خلاصوه ښه دی وایي زه اماده نه یم دی ځان اماده کړي نو د ده سره به هم وغږېږو دی به نوم راته یاد کړي زما نوم احمد داود و د بولدک د ولسوالۍ د کندهار د ولایت د بولدک د ولسوالۍ یم نو دا د اکا زامن د دې سره په میله راغلی اوکې نو دې پرچاونه دغه ډېره مننه نو قدرمنو لیدونکو دی د بولدکه څخه راغلی دی ماشاءالله د هغه لرې کنې لرې ولسوالۍ نه ده نو نږدې ولسوالۍ ده ځکه لاره سمه ده چې په موټر کې سپورس په یو ساعت کې را رسېږي شرط 1 ساعت و 3 پاو 1 ساعت و 3 پاو ښه محمد داود جانه په بولدک کې نو داسې یو پارک ځای نشته په بولدک کې پارک نشته ښه تجارتي ولسوالۍ ده نو بس داسې خاص داسې چا پام نه دی وراړولی نه خلک هم نه جوړ ته توجه چې پارک جوړ کړي سته یو پارک څه هغه په شخصي پیسو جوړ شوی دی او نو د خاص پارک نه خو بیا د کندهار میلې او پارکونه بیا پر جلا شي دا خو ولایت دی که چیرې بیا هلته داسې یو پارک جوړ سي د دغه ولسوالۍ د خلکو دپاره څه وایه چې ډېر مفید به نسي تمام هم د دولت دپاره هم د خلکو دپاره یو غټ پارک جوړ سي چې جوړ سي خیر نو دا بیا ولایت دی
ځکه هغه ولسوالي د دا ولایت دی دلته میوې شته شینګیاوې شته اوبه شته نو په یوه ولسوالي کې خو نه میوې برابرېدای شي نه دونې اوبه برابرېدای شي نه داسې میلې برابرېدل نو دا چې دی ولایت دی د ځینو ولسوالۍ څخه خلک راغلي د ولایتو څخه خلک راغلي بیا کندهار داسې ځای دی د دوه اوا ځای دغه لري تبریل لري اوس برانکلپا بابا چې دی د ژمي دغه دی ګرد ځای هلته په ژمي کې هلته میلې بس چې اوا نه کې سره سمه سي دوبي سي اوبو دورې ارغنده اوري د اعلی ده عینو مینه ده نو زور یې دا پاتې نو زموږ خلک دا یعنې کندهار ډېر د میله ځایونو کوربه دی او ښه ځایونه لري ډېر ښایسته ځایونه لري ډېر بیا نو خصوصا د ارغنده ولسوالي ارغنده چې په نام دی په ټول افغانستان کې کندهار په کنده کې بیا ارغنده نو تا هم شپه کړې ده او که نه سهار راغلی یا ما شپه کړې ته ما نه وینې چې دا وزن دی ولاړ دی ډېر خندا یې د لاسه انډوالانو خنده در 4 بجو پرې ویښ نه دی بس دغه یو په موږ کې انډوال مو خوب ته نه پرېښولو نو په دغه نو زمزمې دې وکړلې که یوازې خندا وه زمزمې خامخا ومې کړلې خو ما نه دې کړې چا وکړلې نور یاران په لاس یې راکړه دی دا زموږ ران دی څه نومېږي دی لالا نومېږي لالا د هغه نوم دی لالا ملنګ لالا ملنګ ښه لالا نوم اصلي زین الله دی زین الله جان به نن به نو زمزمې راته وایي باندې جم ویلي ولای نو ښه خوند یې کوي نو باره به موږ ته هم زړه نه لږېدلی چې یو یې نه وایي او په ما باندې زور لګوي چې دا بیخي ناجایزه نه ده نو کېدای شي داسې ځینې کسان داسې یو ځانګړتیا لري ځینې کسان ښه غزلې وایي ځینې کسان ښه ډبره غورځوي ځینې کسان ښه غېږه باسي ویلي خو مو ولاکه دي خو ستی د زړه دپاره بیا درته ووایم پروا نه کوي نه دی په میاله راوتلي ته وا ښه پارچه ووته بس نو درته وبې وایي مجبور یې نه دی که مې زده یې که مې نه یې زده درته وبې وایي پروا نه کوي نو څنګه د داود جانه ته ورسره همغږي کېږې چې انشاءالله تعالی چې وس مو کار وکړي ووسي خو ځان باور نه لرم چې وجسې په ځان باور نه لرم ښه یا پر ځان باور لرې وروره موږ ځوانان بیا میلې ته راغلي یو نه باید یو زمزمه وکړو یو مثلا یو لنډۍ ووایو خوشحالي ده بالکل یې ورته وایي ستا د سر خولي د ماسه اله د بادامو باغ له راسه اله د بادامو باغ له راسه سترګې چاله توره یې وي ای زما سولاړې د خیال شپې و ای زما سولاړې د خیال شپې و تورې سترګې بادامې و ای ګران د زیارت باغ ولځې و ای ګران د زیارت باغ ولځې و کښته د رود غاړه راښکار کې لکه ویشتلې زرکه پاڼ و ای ته ناسته یمه لکه ویشتلې زرکه پاڼ و کله به کله راسې ما چې زاړه یادونه ډېر اله یادوي نه ما چې زاړه یادونه ډېر خو وي په تورو شپو کې را بیدار ساس په سهار وختې کې هر سړی ای راویښ شي نه په سهار وختې کې هر سړی مور یې اوږده کالي را جوړ کې یار مې طالب دی په مزله و ای ورسره ځمه یار مې طالب دی په مزله و ولاړه څه چې وجه ګورم د لرې ځایه په ارمان و ای راغلی یمه د لرې ځایه په ارمان و راځه داود ماما په راپورته که دغه نه یې که زین الله جان ډېره زیاته مننه ښه زین الله جان شپه مودلې کړې ده نه بالکل شپه مودلې وه ساعت چې چېر شو دغونه دونه ساعت مې چېر شوی دی چې د جمعې شپې ته داسې لیوني چې کله به دالې ته ورسېږو ښه نو یعنی دا لا ډېره خوشحالي لري بیخي دونه خوشحالي لري چې دا بس چې زنګ مې ګرده د زړه سه غېږه مو وایستله ډبره مو وغورځوله د لاس زور مو دغه یارانو بس ساعت مې چیر سولو والله بس ډبره مې وغورځول چا چکه کوله وروره چا د لاس زور معلوم کړي وروره چا غېږه ایستلې بس رقم ساعت مې چیر اوس به د چا سره د لاس زور معلوم کړي
بالا خو چار یه فرق نه راکړي وکړه ماما یو پروا نه کوي و دا کمزوري سړی مرا ولاړ ورو لکه داوود ماما خوراکي عمر څه خوراکي نیم یا داوود ماما که څنګه داسې ځوان دی مقصد داسې نه دی ځوان دی خو د لاس په زور کې نه دی تاسو مرته معلومیږي ورو زمر د اکا زید ماته په دې زما به د لاس ماته دی په دغه وای چې لاس زوړ وای بیا ما دی د زما یعنی دا بیا ستانه سوار نه نو دا بیا زمر د اکا زید اوس که چیرې زه دی غزار کوم د خلک وای چې وروره کشي د غزار کې و د اکا زید او که دی ما غزار کې خو بیخي باره کام دی وشرمول یا بیا نو دا داسې کسر اوس لکه فاروق اوه دا فاروق خانم سړی دی عبدالرؤف خان څنګه دی عبدالرؤف خان خو هم صحیح دی خو داسې دی چې موږ د دې فرق نشته و نو داسې ناولاده سړی ما ته د لاس زور و وامه ډاکټر صاحب داسې نه چې راڅخه خوښ سي خوښ دي سمه الله چې دی نه در وکړم یا بیا خو که چیرې پوس وم چې ولا زورور بره لاس ما ته انتخابوم نه څه لاس زور و بخاره یار زین لا جان شي یار لاس بیخي ډبل دی ډبل خو دی راځه او خیر بادار یا ته ودرېږ داسې نه کېږي نو خو به نه کوو اول بسم الله الرحمن الرحیم یاره دا اوس خو زما لاس لا خواته غزار دی نو غزار خوجه نو ما درته ویل چې ما زورور راولاړ یا خو باید لږ سي داسې نو اول لږ سي بالښت صحیح دی وا او ته بالښت راواړه ته بالښت راواړه ماما دغه ډاکټر صاحب ته چپاو زه شاته کې ډیر وژدې درو کس د پاره جوړ کړ والا صحیح ده صحیح ده والا لا لاس خدای خلک د خیمه ته لاس ودرې یا الله به دې کې خیر یا دا خو دا خو دا خو یا زین لا جان دا دي خو کې دا دي خو ګوره دا یاران د پاره تماڅ پروا نه کی راځي ستې خوښ یا غس نه زور یا زور کنو ډاکټر زه ستاره لپاره وم در دغره ځانای لګ یار ولا به خزور وره یار ته ملاقات وروره دغه خاص سار ماشام وروره دال پټاټي جو غوښي جو وروره د غوښ زور د غونې نو امر ترکاری خو دونه زور نه لګ ونه چې مازم دای کلم ز کتاب لاله بیا بزو راځه او یا رب یا ډاکټر زین لا جان شدی په موټ کې ډیر زور لري و ځان ساتلې دی وروره ځان ساتو ځان ساتن ځینې ځوانان دغه پرچاوت چې راسلم بیج پرچاوت یا نو چې هغه ټیمي خلک باید ولم بیره چې ټیم نه د ناکلم بیادان کوم تاوان یا د پرچاوت چورګټ خو بلای وبوړي ونه خو به وړي و حقیقت دی بنو د دې پرچاوړ وند بنو داود جان راته وای دا پرچاوت زه د ټول کنداري ځوانانو سره دا خوښ لرم چې ډیر پام ډیر احتیاط کوي ځکه ولې دا د سات شي نه دي دا پرچاونه وبدي وز ځنې په دا وس اختر کې بیا دروسه پورې 15 جیش زموږ دي ځوانان کنداري ځوانان شهیدان سول د چیش د لاس داسې بیچاتی تا چا مټر ټکر کې چا وبو یوړلې چا مسکلام په دا نه دی پکار دا نه دی میله هغه نه دی چې په خوشحالي ولاړه د کور اوته په خوشحالي په خوشحالي خپل کور بچان ته ورسېږي نو ما د کنداري ځوانان سره خوښ دي چې ډیر پام ډیر احتیاط کوي او بیا نو خوش د خوشحالي په ورځ کې شپږ بیا ډیر احتیاط وکړي ځکه چې د 15 جیش ځوانان زموږ ته کنداري ځوانان وړل چا پورنر چې پکړ 3 جنازې دی وکور ولاړ دا ګرد د ځوانانو دی وکور دی و 15 ولا او 15 ولا خو 3 ورونه ولا و اندوالان ولا د چیش د بیچاتی د لاس وانس داس نور دلته په دا پرچاو کې لمبه نه نشي پکا ځکه ژوند دي نو قدرمنو لیدونکو نو زین لا جانو ناری مو کړلې د لاس زورم رسولې یې باسو یار تکړه اندر باندې یا زدر باندې تکړه بیا نو دبره به وګرځو دبره ورځوي بالا خستي خوښه د ور چار کې کوي زدر باندې بالا ما وو چار ده قدرمنو لیدونکو دلته به د سره بوم ورغېږو عبدالرؤف سره بوم ورغېږو بیا نه د اسو تشنامي زید بره ورځو دبره ورځو
که هر یو ډېر تکړه و بیا څه دی ما خو ډبره غورځول نه دي زده خو خیر نن به دا میله هم وکړو دا میله به هم وکړو عبدالرؤف جان څنګه یې جوړ په خیر تاسو سره مې ښه په خیر خیرات دي بیخي شکر دی د الله فضل دی الحمدلله ته څنګه یې الله شکر دی ته ښه په خیر یې ستا میله په خیر ده ډاکټر صاحب زموږ خو دا د میله روانه ده بالا نو د پرون نه زه ځم تا وینم چې دلې د خلکو سره تاو بالا کېږي په خیمو کې د خلکو ساعت اوس ډېره تېره بس موږ هم پرون راغلي یو د ملګرو سره پرون مې ولیدې د ماما دی سره ولې خو هغه هم زموږ انډیوالان وو د شپې په خیمه کې ولیدې چکا دې م کول بانډار دې م کوئ او موږ تیغ نو څنګ پر څنګ همسایګانو زموږ خمستې وه بغل ته وه نو دا رالوستې د اشپز څه ورجې هم خرابې سوي وې او ورجې مې هم وخوړلې او ګوله مې در سره وکړه ورته ښه یې خو دا زموږ اشپز ویلی ول څه تقریبا نه نوي رقم ورجې پخوه به نه نو کله چې دا ورجې پخې کړې هغه ځینې شولت چې ول دغه هغه نه ني اوس ښه یو رقم دغه دی یا خو زه ورلم چې ورجو ته یې دم ورکاوی لا ما ورته وویل مال اوبه مه وراچوه د 3-4 ګیلاس اوبه وراچوې مال دا ورجې د څه خرابېږي دانه یې سمه ده د ول یا اوبه غواړي نو اوبه چې وراچوې دا و چې د انسانانو د خوراک یې وایستی و دا رقم یې کړ دیګ ډک پاته و دیګ ډک پاته او جالبه ده په میله کې کله ناکله داسې کېږي چې یا اشپزي خرابه سوي یا دیګ چپه سوي یا کله ناکله داسې سوي چې دغه پاتېږي ځینې توکي پاتېږي یاره پرون خو دا خامخا راځي خو پرون زموږ میله ډېره برابره وه ولې چې یو ځوانو ښه بریاني یې راپخه کړل ډېره ښه یې پخ کړې وه کور یې ودان او ښه پیسان د چرګ د پاخه سوه اوس غرمه مې ښه بوړ پوخ کړي د پسه د غوښو نو رښتیا چې ډېر ښه خوند یې وکړي ډېر ښه پخ سوي وه خو څه کوشش غواړي د انسان چې د یو شي سره کوشش وکړي نو ستاسو اشپز څوک و ته یې که بل ملګري و موږ اشپز د وروجو اشپز د لالا و او د غوښو اشپز یې زه وم و دا رقم نو دغه روش سره برابر کړي یاره بوړو د لرې میله وه موږ شی لږ نه سي نو پټاټه و یو پیاز رومۍ مې ورسره وراچوو ښه و په دا خاطر باندې سړی چې ډېر یو بل مسلمان هم را سره آباد ښه ډېر ښه نو بل وخت یې اشپزي کړې وه که د هغه د اول وار یاره کړې مې د مسافرۍ مې ډېرې کړې دي نو خامخا اشپزي مې کړې دي ښه یو وخت مې بل کړې وه د پاکستان په ټنډه زیارت کې ورجې ما په ژوند نه وې پخ کړې نو دغه وارې مې پخې کې هستې هغې خلاصوي وې انسان یو ګوله ځین کوله زموږ ورجې پاته سوې غواوې هلته ګرځېدې په ټنډه زیارت کې حتی د غوا هم ولاکه خوړلې دي داسې اشپزي هم راسه سوې د وخت د وروجې ده ولاکه خوړلې ده نو دا رقم نو خامخا راځي په میلو کې دا شی نو نیت څه دی عبدالرؤف جانه چې څو شپې لا نورې کوئ دلې پرون راغلي یو نو نن اخري جمعه ده د اختر نو نن اخري جمعه ده د سبا څخه کاروبارونه شروع کېږي نو د سبا څخه به خپل کاروبارو ته ځو او بیا به انشاءالله چې بله جمعه راغله بیا به پرچاوو ته راسو که ژوند و اشه د پرچاو پر د غاړه چې ښه ښایسته ښایسته غرفې یا ښه ښایسته ښایسته داسې دکانچې جوړې سوي وای نه د دولت د خوا څخه څومره ښه خوند به کړی وای وه یاره په دا ځای کې زما ډېر سوچ بند دی دا د هرات تخت سفر ډېر ښه خوند کوي ښه خیمې دي ښه ناجګان دي ښه شینګیا ده حتی د اوبو سیسټم یې دا رقم هم نه دی لکه دلته دونې ډېرې اوبه هم نه دي او بل د پاکستان کې زه د انارانو د مري و دې علاقو ته تللی یم هلته داسې هوټلانو داسې وسایل شته چې یو هوټل د یوې شپې دپاره په 40,000 روپۍ باندې په کرایه دی د یوې شپې دپاره مګر زموږ ستې ملک دی اوبه وسایل لري مګر غمخوار نسته چې ښه پارکونه راته جوړ کړي یو ښه هوټلان جوړ کړي یو ښه ځای جوړ کړي مګر دا ښه ژوند په موږ خدای پاک نه دی روزي کړی رښتیا هم دغه د پرچاو به یعنې د دالې عمومي اوبه ډېرې دي نو دا چې عمومي دغسې غرفې پر جوړې سي یا عمومي په خپله داله کې داسې یو ډول دغه جوړې سي مثلا چپرکټان چې د اوبو سره لوړې یي نه ډېر خوندور ځایونه راځي او ډېر میلهوال ولري ډېر سیلانیان به ولري او ښې پیسې هم به ټولېدای سي ولا هم د کاروبار په لیول چې راواخیم کاروباري د بزنس لپاره ښه طریقه ده هم د میلې لپاره ښه طریقه ده هم به دا خلک ډېر خوشحاله هم به وسایل هلته پرهیي هم به د نور ملکو هم خلک راځي چې دا غزې ته ورسو موږ لپاره فخر په وکړو چې موږ دې علاقه لرو اوس مثال دغه دغونې اوبه دي دا د پرچاوو د منګر دلته یې موږ پر ژۍ ناست یو شین بټ یې نسته باید چې دلته ښه شینګیا یي ښه هوټلان یې ښه ځایونه یې ښه د میلې ځایونه یې
په سوات کې موږ ولاړو یا د سوات خپله د میلې ځای و بیا تقریبا ډېر علاقه په غره کې موږ لوړ وختو بیا د اکشني موټران نه سوه ختلی دا پخواني سرپانکه دې لیدلې دا 2000 او دا 15 دا په دې کې بیا الاده موږ پر نفر باندې 700 روپۍ ورکړې د غره سر ته یې پورته کړو خو هلته هم ښه شینګیا و ښه وسایل ول په هغه ځای کې چې ډېر لوړ ځای و انسانان نه سوه ختلی ویرېدله خو هم یو وسایل یو طریقه ول دلته خو د مځکې پر سر باندې نه شینګیا سته نه وسایل سته نه شی سته نو خدای دې وکړي چې موږ ته دا حکومتونه دا خدمت وکړي یا د تجاران یو طریقه برابره کړي چې دلته یا ښه هوټلان جوړ کړي یا پارکونه جوړ کړي یا د میلې ښه ځایونه جوړ کړي نو هم به عوام خوشحاله وي هم به حکومتونو ته ګټه رسېږي دواړه شان وي څنګه دی د امنیت لحاظ وضعیت څنګه دی امنیت خو فعلا ښه دی برابر دی خدای پاک دې ټول عمر دا رقم کې انشاءالله امنیت برابر دی شی نسته کم تکلیف و کم شی نسته ښه عبدالرؤف جانه نو د زینلا سره به څنګه د لاس زور ووایه دغه د لاس زور و د غزل و دا شانو سره زه ولاکه علاقه لرم د هغې مې لا غېږ خوښه ده چې د غېږ یو ځوان پیدا سي یو لږ چنه ورسره نیولی سم زین الله جان نو په د لاس زور دا شان مې ولاکه زده دي یا مینارې ولاکه زده ښه سمه ده نو زین الله جانه ته اماده یې چې د ده سره غېږ وباسو ما تا ته اول وویل چې زموږ د دې پارک نسته نه دی وم یو هر یو چې راولې وم حضور ته اماده یم ته راشه دا نسته یا خو زینلا یې څه ماته رامعلومېږي خو بیا هم دا ډېر د زړه دغه کینه دی یعنې ته وایه ځان کاږې دی ځان کاږي نو تا ته وایي نه دی چې بس ځان چاپېر په دا مجبور یې نو چې بس څه وکړو نه دی نو چې یو ځوان درته ووایي نه دی ونه د غره څه ځان ورته رایله یا ما اوس د ده د لاس زور ولیدی ماشاءالله ښه داسې خدای تعالی په لاس کې طاقت یې ښی دی ستا دوه په کار ده ته واشه چې سر یې مځکې ته راځي پښو بیا نیمه ګنټه ساه ورته اچولي ته واشه یو چې راولاړه په ضمانت ښه په ضمانت غېږ باسې ماما دی داود ماما خو نو وروره چې ویې ولاړه دا غېږ چې د ډاکټر صاحب دا په زور سره نه ایستل کېږي دا په چم سره ده ډېره دا غېږ چې ده دا ډېره په چم سره ده خو بیا هم چې زور ورسره یې هغه سړی به ډېر ښه په طاقت په دې کې بیا ډېر ښه څنګه دی اوس کوم دغه دې زده دی تخنیک دې زده دی په غېږه کې خامخا خو زموږ خدای نه دی چې غېږ مې ایستلې ده خالي مې خوښه ده یو مې غېږ خوښه ده یو مې فوټبال خوښ دی پرون نه وړم شپه د ریال مادرید بازي و در 2:30 بجو ورته ناست ولم حتی چې زه ملګری وم زه مینوال ولم چې په پنجنټۍ کې مې ځین وګټل دا د 2:30 بجو خوب مې نوسه ځایه کنه دا نور یاران ګرده بیده و زه یوازې ورته ناست و دا دوه شان شوق لرم خو زده مې نه دی زده مې نه دی وخت مې نه دی پیدا کړی چې دا کار وکړو نو بس د کاروبار په نیول پسې دا شان ته ولاکه ورفارغه سوي که نه دا شان زموږ د صحت لپاره ډېر ښه دی ژوندي دي یاست قدرمنو لیدونکو تر یو بلې داسې خپرونې یا تر یو بلې داسې میله ځای پورې چې ځمه تر بل خپرونې پورې تاسو پر لایزال او سر رب سپارم ښه وختونه ولرئ او ارام ژوند ولرئ